الله سبحانه وتعالى د خر ولي پیدا کړی دی د وجود کې څه حکمت او فائدہ د انسان لپاره الله سبحانه وتعالى چې په مقدس مکه باندې څومره ځناور پیدا کړی دي نو په هر یو ځناور کې څه خصوصیات او فائدې دي د انسانانو لپاره چې باغی کې پوره حکمتونه الله سبحانه وتعالى ته معلوم دي لیکن هغه حکمتونه چې څنګه تاسو ته معلوم شوی دي انسانانو ته کوشش وکړو چې هغه بیان کو خر دا ځناورونه دي چې الله سبحانه وتعالى په قران کریم کې څو ځای د تذکره کړی ده کله په مثال کې راوړی ده والله فرمایلی دي چې كمثل الحمار يحمل اسفارا او بل ځکه فرمایلی دي چې والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه الله فرمایي چې د زناور د رکوب د لپاره پیدا ده بل په سورۃ البقره کې الله سبحانه وتعالى د یو کس قصه نقل کړې ده چې په مخکې قومونو کې انسانو هغه په یو کلی باندې تیریدو نو الله سبحانه وتعالى هغه باندې مرګ راوستو سل کاله بعد دی را پاسېدو او الله سبحانه وتعالى دې سړي مخامخ د خر ژوندې کو نو ملګرو په موږ انسانانو کې د خر په حماقت او قمقلتوب کې مشهور دی لیکن اصل کې خبره داسې نه ده په دې کې خاص حکمتونه او فائدې دي ټول نو له غټه فائدہ خو دا ده چې د زناور کې وفا ډېره زیاته ده وفادار زناور کې شمار لیکيږي د خپل مالک پیژني او شعور به دومره موجود دی چې کله مالک د زناور یو پیر په ولار باندې بوزي د بیا غلار معلومه او په اسانۍ سره دی باغی باندې تګ راتګ کوي اگر کله د مالک د سره نه وي دویم خصوصیت په زناور کې دا ده شدید وجود په لحاظ سره وړي کېده لیکن د خپل وجود په مقابله کې دي سوچ د زیات بوج چتولې شي بغیر د مشکل نه په اسانۍ سره هغه درانه بوجونه چې دغه په منتقل کولو کې انسان ته ډیر زمانه لګي د زناور په اسانۍ سره دی ځین هغه بل ځای ته منتقل کولای شي دریمه فائدہ دا ده چې په دې کې الله سبحانه وتعالى شعور چولې ده اگر چې دې په منځ کې په حماقت باندې مشهور دی لیکن اصل کې داسې نه ده ولې کېږي چې دې دومره زیرک زناور دی چې دې کله په ولار باندې رواني نو دې د اندازه لګولې شي چې یا د لاره ته قابل ده او کنه ده دی وجه نه غلاري چې په باندې تک ډیر زیات مشکلي انسان په اسانۍ سره په باندې نشي تللی نو د زناور په باندې په اسانۍ سره تک کولای شي هغه لاري چې په باندې ګاډي سایکل یو سایکل هم په باندې نشي تللی دې بخپله د مخکې نه د اندازه لګي چې یا د لار د تک قابل ده وکنه چې په کوم ځای کې د اندازه ولګي چې په لار باندې نشم تللی ولته دی ودرېږي او مخ ته به سفر نه کوي بل فائدہ خصوصیت د دې زناور ده چې ډېر په کم خوراک او اسکاک باندې گزاره کولای شي تر دې چې بځ علاقو کې به تاسو لیدلې وي چې خلک د دې زناور نه کار اخلي او کله چې د کار ختم شي بیا راولي بشړو علاقو کې پریدي خو کله د ضرورت را پیښ شي بیا به راشي او د په علاقه کې سړي د غزنې بوج د کار د پاره یعنی معمولی خوراک اسکاک کوي او د هغې په مقابله کې ډیر کار کوي هر چې نور زناور دي لکه اس شو یا وخ شو دیم داسې بوج وړلی شي لیکن د هغې په اخیستلو او په ساتلو باندې ډېره غټه خرچه راځي چې هر انسان هغه نشي برداشت کولی نو خره زناور دی چې غریب سړی هم دی برداشت کولی شي د ده ساتنه کولی شي او د دې په مقابله کې ډېره فایده د نه اخیستلی شي بل دا خره زناور دی چې د صبر دپاره مثال ګرځېدلی دی کله چې انسانان د صبر تذکیره کوي نو په هغه ټیم کې دا زناور په مثال کې ورکوي په دې کې الله سبحانه وتعالی استقامت او صبر یې ښودی دی چې کوم یو انسان په خر باندې سورلي کوي دغه انسان د تکبر نه پاک دی د څومره غټه فایده ده ملګرو تکبر څومره لویه بیماري ده او د الله رسول فرمایلی دي چې د چا په سینې کې د ذرې مطابق تکبر موجود وي د سړی به چېرته جنت ته لاړ نشي نو دا خر په هغه زناورو کې دی چې انبیاو په ده باندې سورلي کړې ده تر دې چې زموږ پیغمبر هم دې د سورلي دپاره استعمال کړی دی نو خلاصه دا ده ملګرو که چېرته د دنیا نه د آخرت بالکل ختم شي په هوټلو کې حلال نشي مطلب دا چې الله سبحانه وتعالی ختم کړي دې د وجې نه به غټ نقصانات واقع شي لکه یو پکې دا دی چې اکثر انسانان به د غربت او فقر سره مخامخ شي په دې غرونو او شړو علاقو کې چې کوم غریبانان خلک اوسېږي او اکثر هغوی د آخرت ساتي په دې باندې هغوی خپل د بوجونه د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کوي خوراک څښاک هر څه به بازار نه راوړي او ډېرې فایدې هغوی د دې نه اخلي او دا اچانک ختم شي نو تاسو سوچ کولی شئ چې دا خلک به څومره د مشکل سره مخامخ کېږي دا خلک د ښاریو نه ډېر لرې اوسېږي دوی خپل سفر یې په دې زناور باندې کوي او چې دا ختم شو مطلب دا چې هغه ټول سهولیت د هغوی نه واخیستلی شو د دې به داسې مثال لکه په ښاریه کې چې دا ګاډي رکشې او د هر څه بالکل ختم شي نو تاسو سوچ کولی شئ د ښاریه والا خلک به د څومره نقصان سره مخ کېږي دغه شان حالت به دغه خلک وي او بل آخري خبره الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې دې خر مثال ورکړی دی او الله فرمایلی دي چې د یهودیانو کوم علما دي کوم چې د تورات علم او په هغې باندې عمل نه کوو د هغې مثال د خرو دی وایي په خر باندې ډېر زیات کتابونه باره کړه دوی په ارام سره رواني دا کتابونه به د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کړي لیکن دا خر د دې کتابونه فایده نشي اخیستلی دغه شان د دې یهودیانو سره تورات و د هغې علم ورسره هم لیکن دوی په هغې باندې عمل نه کوو مطلب دا دی چې کله ستا سره علم ډېر موجود وي لیکن ته په هغې باندې عمل نه کوې نو دا علم په تا باندې بوج دی لکه څرنګه چې دغه کتابونه په خر باندې بوج دی چې هغه څه فایده نشي اخیستلی مطلب دا دغه علم تا هم فایده نشي درکولی بل مطلب دا هم کیدی شي چې د آخر ډېر کتابونه بار کړي د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کړي لیکن په امانت سره د آخر په دغه کتابونو کې تغییر او تبدیل نه کوي او هر چې یهودیانو
دوی په تورات کې تحریف کړو دغه آیاتونو کې تغییر او تبديل راوستي نو په دې آیت کې الله سبحانه وتعالى د خر ثبت صفتی نه بیان کړي دا غنو خو نه بیان کړي بلکې دا ویلي دي چې خر په امانت کې ډیر اوچت دی د يهودانو د علماونه نو خلاصه دا ملګرو چې الله سبحانه وتعالى د زنور پیدا کړی دی د څه به فائدې نه دی د انسان لپاره تابع کړی دی انسان دینه فائدہ اخلي او د دین علاوه په دې دنیا کې څه هم موجود دي د ټول انسان لپاره پیدا دي او انسان الله سبحانه وتعالى د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړی دی هذا والله اعلم